بوډا او د لیوانو پلونه، دا ناول شپږمه برخه. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل پر خړه شونډه یې یوه نرۍ مسکا پرته وه او په سترګه کې چې دروازې ته یې وچه نیولې وه یوه مرموزه ځلا ښکارېده. ورو یې وویل لکه چې چا یې راوړ. د رښتیا ویل له دهلیز نه د پیالو د رږدېدا غږ راته. بیا دروازه خلاصه شوه او ورور مې چې په یوه لاس کې پتنوس او په بل لاس کې چایجوش نیولی و کوټې ته راننوت. دواړه پر غولي کېښودل او منډه یې واخیسته. په غوسه مې پسې غږ کړ سړی نه یې؟ د په داسې حال کې چې بوټونه یې په پښو کول په لوړ غږ وویل لالا پر دام مې مرغۍ راټولې وې. له دې سره یې له ورونه درب ویست. ما سر وخوځاوه. بوډا وویل د څه شي دام؟ ومې خندل. هیڅ. سهار یو دوه ګامه ځمکه توره کړې وه. بس غلبیل ته لښته ودروي، تر لاندې یو څو دانې غنم واچوي او چې کله خړې مرغۍ دانو ته ورنږدې شي نو له ورسۍ نه په لښته پورې تړلی تار ورکش کړي. بوډا وخندل. ما له چایه دوه پیالې ورډکې کړې او په خندا مې وویل ښه کیسه دې کوله. شونډې وخوځېدې. سهار د میرې په تېره غږ له خوبه را بیدار شوم. هغې چغې وهلې لغړې په منې د خوني لورې اوس مې په سترګو هم راننوځې. له دې سره زما د کوټې دروازه خلاصه شوه. نجلۍ په ډکو سترګو کوټې ته راننوته او ورته نږدې سر پر زنګانه ولګاوه. زړه مې درد وکړ. ولاړ شوم او د هغې تر څنګ کېناستم. ورو مې وویل ګوره ته باید غټ زړه ولرې. هغې سر هسک کړ. شونډې سره سریښې وې خو له سترګو نه یې اوښکې منډې وهلې. ما خوله خبرو ته جوړوله چې د کوټې تر مخ مې د چایجوش تر غړېدا غږ واورېد. د درسې پرده مې چوله کړه. یو تور چایجوش په چوتره کې ړنګ پروت و او له لندې ځمکې نه تاو پورته کېده. پرده مې پرېښوده. نجلۍ ته مې مخ ور واړاوه. ګوره مېره مې. خو د هغې ژړا زما په خوله کې خبره وچه کړه. سر یې زما پر ښۍ اوږه کېښوده او د ماشومانو غوندې یې په چیغو چیغو وژړل. وروسته یې په ژړا کې وویل ابۍ نه ده ګرمه، د هغې د زړه ټاپ لا نه دی سره ورغلی، خو ما سپین سترګي وکړه او چای مې وروړ. زه سپیره باید دومره ژر نه وای ورسره مخامخ شوې. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. د هغې پر سر مې لاس کېښود او ومې ویل ته سپیره نه یې، زما زړه یې زړه. له دې سره یې سر پورته کړ او زما پر کڼه اوږه یې ګوتې ټینګې کړې. هغې ورو ورو ژړل او ما هم پرېښوده چې زړه تش کړي. کله چې ژړا سلګیو ته ځای پرېښود نو په خندا مې وویل شیرینو خو ما دومره کمزورې نه بلله. سر یې پورته کړ. په څېره کې ژړا او مسکا ګډه سره ښکارېده. تر یوې سلګۍ وروسته یې وویل اقربه زما نوم دې له کومه زده کو؟ ومې خندل. ځکه چې شیرینو وي. شونډې یې مسکې شوې. ما وویل زما لپاره چای نه راوړې؟ ویې خندل. خو ته به هم چای جوش له ځمکې وولې. په چټکۍ سره مې لاس ور وغځاوه. تر پزه مې ونیوله او په خندا مې وویل نه زه به دې وخورم. په خندا ولاړه شوه. ټیکری پر مخ کش کړ او له کوټې ووته. زه هم انګړ ته لاړم. له سانه مې اوبه راویستې. مخ مې پرېمینځه او کله چې بیرته په کوټه ننوتم د دریسې پرده پورته شوې وه. پر دسترخوان چای او ډوډۍ پراته وو او شیرینو هم بړستنې په بغبند کې تړلې. پیاله مې پورته کړه. هغې ته مې وکتل. خړه پړه ښکارېده. په ډکه خوله مې وویل نن به یو دوه کمیسه درته راوړم. ویې خندل نه په همدې کې به ګزاره وکم. خو هغه په یوه جوړ جامو کې راغلې وه او جامو ته یې ضرورت درلود. ومې ویل په یو جوړ جامو کې ګزاره نه کېږي. دا راته ووایه چې څه ډول رنګ دې خوښ دی؟ هر رنګ چې ستا پر زړه برابر وي. یوه شیبه غلی شوه او بیا یې وویل خو په یو شرط. خندا راغله. کوم شرط؟ دا چې ابۍ یې ونه ویني. خندا مې زور ونیو. لیونی نو څه وخت به یې اغوندې؟ په شرمېدلې غږ یې وویل ماخستان. ما وخندل. د چایو تشه پیاله مې پر دسترخوان کېښوده او ولاړ شوم. شونډې یې وخوځېدې. چېرته؟ ومې ویل یو ځل له میراو نه د اوبو د ور پوښتنه کوم. بیا له هغه ځایه بازار ته ځم. بل څه خو به دې نه وي په کار؟ هغې راته وکتل او د ځواب پر ځای په شرمېدلې غږ وویل اقربه
له دې سره رامخته شوه. زما پر ږیره یې لاس تېر کړ او کله چې مې د هغې ګوتو ته وکتل نو په سپینو ګوتو پورې یې 2-3 تاره اوږده پیچلي ویښته ځړېدل. بوډا غلی شو، تشه پیاله یې د ډکولو لپاره رامخته کړه او بیرته پر خبرو راغی. زویه، څه درته ووایم؟ ما د لومړي ځل لپاره خوشحالي موندلې وه او له ژوند نه مې خوند اخیست. د ورځې ټوله ستړیا به مې د شیرینو په لیدو له یاده وته. هغه هم ورو ورو راسره روږدې شوه او وپوهېده چې پر ما ګرانه ده. جامې مې پاکې شوې، خوراک مې سم شو، له هغې سره مې خوله په خندا روږدې شوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو د میرې وینه نه ورګډېده. په مازې خبره به یې سپکې سپورې ورته ویلې او تل به یې له څڼو نیولې وه، خو دې به هېڅکله ماته څه نه ویل. ټوله ورځ به د کور په کار اخته وه. لاسونه به یې د لوښو په مینځلو غوړ وو او پزه به یې د نغري روته وره کړې وه، خو ماښام به له ما سره په پاکو جامو او پرېوللي مخ ناسته وه. شیرینو خوشحاله ښکارېده. هېڅ وخت به یې زما تر مخ د خپل پلار کور نه یاداوه، خو د شپې به یې په خوب کې له مور او وروڼو سره خبرې کولې. 1-2 ځله ما ور یاده کړه چې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ورشي. دې به نن سبا راته کول، خو بیا وپوهېدم چې میره اجازه نه ورکوي. آخر د واده په 3مه میاشت د خپلې مور په مرګ د پلار کور ته لاړه. 10 ورځې یې تېرې کړې او کله چې بیرته راغله رنګ یې ژیړ ښکارېده. میرې به سپکوله، پوچ او پاش به یې ورته ویل، خو دې به هېڅکله پر خوله نه راته راوړل. میرې ته به یې ابۍ ویل او د هغې له ناروا سره به یې ترخه خوله ورنه وهله. خو کله کله به چې ډېره سخته پرې راغله نو د ژړا لپاره به یې ګوښه ځای پسې غوښت. بوډا یوه شېبه غلی شو، ما ته یې وکتل او بیرته یې شونډې وخوځېدې. یوه غرمه له کاره ستړی کور ته راغلم. وار له واره مې په چوتره کې له غوښو ډک غاب ته نږدې پر خړ پوټي د وینو داره تر سترګو شوه. بیا د وینو لیکه په څاڅکو بدله شوې وه او کله چې دالان ته ورننوتم زړه مې ولړزېد. د شیرینو مټ، یو خوا کمیس او د ټیکري پیسکه په وینو سره وه او میرې مې د هغې د مټ په پرهار سوځېدلې ټوټه یې ښوده. د میرې چې کله سترګې راباندې ولګېدې نو تلولۍ غوندې شوه. زما خو شیرینو په خوله کې ورولوېده او په بیړه یې وویل، غوښه مې وړه کوله چې چاړه خطا وته. له دې سره مې میره په ژړا له دالانه ووته. په بیړه د شیرینو تر څنګ کېناستم. د وینې د تم کېدو لپاره مې د ټپ تر پورتنۍ برخې ګوتې راوګرځولې. په بل لاس مې له جیبه دسمال راویست او نیولی ځای مې ټینګ پرې وتاړه. هغې ته مې وکتل، سترګې یې له اوښکو ډکې وې او کله کله به یې په تندي کې د درد له لاسه ګونځې جوړېدې. د هغې له نیولې څېرې نه وپوهېدم چې د ډېرې وینې د بهېدو له امله یې زړه کمزوري ورکوي. ځکه مې تر مټ ونیوله او په کوټه کې مې بړستن ورباندې اواره کړه. هغه وخت زموږ په ټوله ولسوالۍ کې ډاکټر نه و، ځکه نو د کلي ملا ته چې د ډاکټري په کارونو کې هم ګوتې وهلې ورغلم. هغه په اوکلۍ یعنې هاون کې 2-3 ډوله بوټي سره وټکول. بیا له یو رنګه سپینو پوډرو سره چې د په وینا د چرګ مخه یې نیوله ګډ کړه او را یاده یې کړه چې پر ټپ یې وتړه. کله چې بیرته کور ته راغلم نو میره مې د شیرینو تر څنګ ناسته وه او هغې ته یې د بورې شربت جوړاوه. زما په ورتلو میره ولاړه شوه او له کوټې ووته. په حیرانتیا مې شیرینو ته مخ ور واړاوه. د ابۍ پر زړه نن څنګه د رحم اوبه تېرې شوې دي؟ هغې څه ونه ویل. ما پر ټپ تړلی دسمال خلاص که او په داسې حال کې چې پر ټپ مې راوړي دارو یې ښودل. ورو مې وویل، څه کیسه وه؟ شیرینو تلولۍ غوندې شوه. هېڅ ومې ویل. ابۍ ولې د چاړې وار در باندې وکړ؟ په وارخطا یې وویل، ما په خپل لاس په خبره کې ورولوېدم. ګوره، که چاړه ستا له لاسه خطا شوې وای نو پر ګوته ورغوي او یا به هم د لاس پر شاتنۍ برخه لګېدلی وای. مټې څنګه ژوبلاوه؟ سر یې وځړېد. ما وویل، زړه دی خو دروغ ښه نه دی. هغه هم د ښځې او خاوند ترمنځ. په ژړغونې غږ یې وویل، ابۍ په چوتره کې غوښه میده کوله. کله چې ما ورته وکتل نو ډېره ورسره په تکلیف وه. باید یو چا د غوښې بسری ورته نیولی وای.
ځکه یې تر څنګ کېناستم او غوښې ته مې لاس ور وغځاوه، خو دې کار هغې ته خوند ور نه کړ. په خوشکې پورې وهلم او په لاس کې نیولې تیاره چاړو یې زما مټ ته سیخه شوه. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل: زویا، مینه تل میدان وړي. د شیرینو زغم او تر ځان تېرېدنې اخر میره وژړوله. د زړه خیرې اوښکې راویستې او د خاوند تر مړینې وروسته یې یو ځل بیا پر کور زړه ولګېد. نور نه په کور کې د سپکو سپورو پر ځای د خندا غږ اورېدل کېده. میرې به مې له شیرینو سره د کور په کارونو کې لاس وړ. دواړو به یو ځای ډوډۍ خوړه، کیسې به یې کولې او تر غرمې وروسته به چې کله چوترې سیوری پیدا کړ نو دواړې به پر زاړه لیمڅي ناستې وې او ګریوانونه به یې جوړول. ژوند په خوښۍ تېرېده، خو وروسته ما او شیرینو دواړو ته یوه اندېښنه راولوېده، ځکه زموږ د واده 3 کاله تېر شوي وو، خو اولاد مو نه کېده. دمونه مو وکړل، تعویذونه مو په غاړه راوځړول، پر زیارتونو وګرځېدو، خو د شیرینو لمن زرغونه نه شوه. آخر چا راته وویل چې د غزني ښار ته یو ډاکټر راغلی، یو ځل یې هغه ته ورشئ. ما هم د هغه خبره ومنله. ډاکټر څه دوا راته ولیکله او 2 میاشتې وروسته شیرینو په شرمېدلي غږ راته وویل چې په وجود کې یو بل زړه هم دربیږي. زویا، انسان هغه وخت د سکون احساس کوي چې اروا پر قراره شي. نور مې نو هیڅ غم نه درلود او څه مې چې لرل په هغه خوښ وم. خپل ژوند مې پر پاچاهۍ نه ورکاوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو هر څه بدل شول، هر څه بدل شول، هر څه. آخر نیکمرغۍ مخ رانه وګرځاوه. بوډا غلی شو، ما ورته وکتل، څېره یې خواشینې وه او پزه یې تر پخوا زړېدلې راته ښکاره شوه. بېرته یې شونډې وخوځېدې او پر خبرو راغی.